बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه خو اول د پښتو نیوز ټیم د طرفه د ډیره شکریا ادا کوم، ډیره مننه چې دونه په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له ټایم راکو او موږ ته ځان فارغ کړو. بل جی دا مارکیټ د نواب زاده فتح محمد خان، چنګیز خان، عثمان خان د هغې مارکیټ دی او زه هغې سره کار کوم. زه د هغې ناظرین د دې مارکیټ کاري زه غونډوم. بل دا مارکیټ زموږ په نگرانۍ کې جوړ شو. بل جی دا زوړ مارکیټ و او دې کې موږ سره زاړه دکاندارانو بله قاعده به وي هغې ته خپل دکانونه په خپل ځای میلو شو. اوس موږ پروګرام جوړ کړی دی، هغې له باقاعده موږ خپل سټامپ ورکوو، باقاعده به هغې باندې خان دستخط کوي او هغې ته به خپل دکان میلاویږي انشاءالله. جی د پښتو نیوز والا شکریہ ادا کوم. دا د چاټو مارکیټ دی د فتح محمد خان. اول خو زه خپل نواب صاحب ته چې کوم دی نو مبارکباد د مارکیټ باره کې ورکوم چې مبارک شه. بل اوس موږ سره خپل نواب صاحب چې کوم دی فتح محمد خان د زړو دکاندارانو سره ډېر زیات تعاون وکړو، ځکه چې دلته کې زمونږ په مارکیټ کې زما بغزمین نوم دی. 25-30 سال نه دلته کې یم. کله چې مارکیټ ورانېدو نو نواب صاحب موږ وغوښتلو او موږ سره ډېرې خوږې خبرې ښه په محبت سره وکړې. کم خبرې چې هلته کال مخکې کړې وې په دې 8مه میاشت کې په 19 کې هغه خبرې تر اوسه پورې مکمل وچلېدې. بل زمونږ چې کم کارداران دي د نواب صاحب عثمان شاه شو، سید نواب شو، نو هغو هم موږ سره ډېر ښه تعاون په دې مارکیټ کې وکړو. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।